شروع کوي د الله په نامه سره. ګوره رائټ کلیک نننې موضوع مونږ تاسو شه دا ډسپلی سیټینګ. څنګه چې ما تاسو ته ویلې چې ډسپلی سیټینګ څه لپاره استعمالېږي؟ د ډسپلی تنظیماتو لپاره استعمالېږي. یعنی ډسپلی سیټینګ نه کولای شي تاسو د خپل کمپیوټر ډسپلی سیټ کې تنظیم کړئ. یا مثال په ډول تاسو کمپیوټر کومه ډسپلی چې د 5 مونیټورو کې خلکو ته وړاندې کې وی خای نو دا ټول کارونه د چی دی ډسپلی سیټینګ. کله مو چې کلیک کو تاسو ته دا وینډو راځي. دا وینډو کې ډېرې مسلې دي. د خو اولنې شی خو چې کوم یو د سرچینګ ده په دې پوهیږي چې هر هغه څه چې تاسو غواړئ سرچ کې نو دلته لیکئ. مثال په ډول دا ګورئ نوټیفیکیشن ایریا او څه رقم ته او لاندې دا سیستم کې دلته ګورئ دلته موږ سره دومره برخې دي چې اېدې دا لاندینې برخې په راتلونکي درسو کې به وایي صرف نننی ټاپک تاسو چې کوم یو ده هغه شی ده ډسپلی ده ځکه عنوان یې مونږ ډسپلی ده. نوټیفیکیشن ایریا به خپله په نوټیفیکیشن ایریا کې وایي. ادب مو واخیستو که نه. مثال په ډول بیټري چې کوم یو ده دلته به وایي یا کنټرول پینل کې. ادب مو واخیستو. هر یو ټاپک جدا جدا ده. اوس به ورسېدی نو فعلي ټاپک کې مونږ په څه شي باندې ده؟ ډسپلی باندې. په ډسپلی کې دلته اولنې آپشن چې کوم یو ده وایي آیډنټیټي. آیډنټیټي څه کار کوي؟ تاسو ته ښایي چې تاسو د کمپیوټر تصویر په څو سکرینو کې فعلا ډسپلی کېږي. کله چې کلیک کو درته وایي اول او دویم، یعنی دا کمپیوټر مونږ اول ده هغه دوهم ده، یعنی په دوو سکرینو کې دا شی کېږي سره ډسپلی کېږي. هدف مو واخیستو که نه؟ هر څو سکرین کې چې ته غواړې دا ډسپلی کې کولی شي. مشکل څه خو نشته د دې کې. دویم که چېرته زه راشم دې سکرین چینج کړم، چېرته یې چینج کړم؟ مثلا وایم لاندې راځم دې نه لږ کته دلته ګورئ ملټیپل ډسپلی. دغې ځای نه زه صرف اونلی ون، یعنی صرف په اولني کې زه غواړم دا ډسپلی کړم. ښه دلته ګورئ دا یس کومه او اوس ورته وایم آیډنټیټي. ما ته وایي چې ستاسو کمپیوټر سکرین صرف په اولني مونیټور کې ډسپلی کېږي، په نورو کې نه کېږي. یعنی تاسو ته ښایي چې تاسو تصویر آیا بل چېرته دغه کېږي که نه. لکه مثال په ډول یو مثال در کوم، په د فیسبوک کې نن ته په موبایل کې دې لاګین شوې، دا موبایل ته راواخیستو نعمت یو وړو، بیا راځي کمپیوټر لاپټاپ کې لاګین کېږي، دا واخیستو مثال په ډول اسد در نه واخیستو. مثال مختلفو ډیوایسو کې ته لاګین کېږي. ستا آی ډي خو لاګین پاتې کېږي که نه؟ لاګین پاتې شوه نو ته راغلی دوباره دا بل موبایل ته دې کې لاګین شوې، ته غواړې د خپل آی ډي نه معلوم کړي چې ما آی ډي چېرته لاګین ده، صحیح ده که نه؟ نو تاسو باید هلته سیټینګ ته لاړ شئ وګورئ چې آیا لاګین ده که نه ده. نو اوس مثال په ډول ما دا کمپیوټر په دغې کلاس کې ده، کیدای شي دغه لاین یا د ویجی کیبل دویم کلاس کې مو وصل شوی وي. باید ما ته وښیي چې آیا مونږ دا سکرین ډسپلی چې ته بل چېرته خو نه ډسپلی کېږي، صرف همدلته کېږي که نه کېږي. بیا ډیټیکټ څه کار کوي؟ ډیټیکټ کې درته چیک کوي که کوم ایرر وي یا کومه بله موضوع وي دا به تاسو ته چیک کوي. کلیک یې که وی didn't detect another display، بله کومه ډسپلی نشته ده. هدف مو واخیستو. ډیټیکټ همیشه څه لپاره استعمالېږي؟ چیک کولو لپاره. واپس به راشو لاندې دلته دا به واخلو ډوپلیکیټ ویډیو. ډوپلیکیټ مو چې کله واخیسته یعنی اوس په اصلي سکرین باندې هم ډسپلی کېږي او کوم بل سکرین هم چې وصل شوی وي هلته به هم ډسپلی کېږي. پرې ورسېدئ؟ سوال څه خو نشته د دې کې. البته دې دا لاندینۍ موضوع چې کومه یو ده دا د برایټنس لپاره ده. برایټنس اصلا څه کار وکوي؟ د سکرین روښنایي به زیاتوي او کموي به. هدف مو واخیستو. لکه لنډ مثال در کومه دا کله چې دا وګورئ سکرین روښنایي زیاته شوه، دې خواته یې راوړئ کمه شوه. دا اصلا څه لپاره ده؟ دا اصلا دې لپاره ده چې بیټري برق په کومه اندازې سره مصرف شي. موبایلو کې هم دا آپشن شته ده چې دا سکرین دغه دی په کوم، تاسو کولی شئ دا نارمل وساتئ.
صحیح شو. او کله چې برق واخلي نو بیا دا آپشن اتومات فول کیږي ځکه هلته خو مصرف د بیټري نشته. ګورې ورته چې کله برق اخلي اتومات دا شي کیږي اخر ته رسیږي. بل نایټ لایټ چې کوم یو ده دا د شپې لپاره ده چې تقریبا پی ام 9 بجې شی ده. دا لایټ لپاره تاسو کولی شئ وی آف انټل څومره وخته پورې 9 پی ام پورې. بیا دغه ځینې ته سیټینګ کولی شئ. لکه زه وایم دا د آن وي. صحیح شو. لایټ نایټ لایټ لیدلی مو دي نن سبا دا نوی آپشن راغلی ده. شپې چې ویده کېږي یو خو نارمل لایټ ده. شپې چې ویده کېږي خپل لایټ وي. شپې لایټونه شته دي. صحیح شو چې مزاحمت زیات ونه وي. نو نایټ لپاره هم تاسو لایټ اخیستلی شئ. دلته کوم شکل سره ګورئ زه وایم په دې شکل سره دي. ګورئ خپل لایټ خپل کلر اخلي. پې ورسېدی اخو آن ده. مشکل څه شته دي؟ دا یو موضوع. دوم سکیجول دی آن وي که آف دی وي. زه وایم آن دی وي. کوم وخت کې دی دا آن شي؟ زه ورته وایم اوس ټایم څو بجې ده؟ 7 بجې ده که نه؟ 7 بجې اے ام. صحیح شو. دا دی آن وي تر کوم وخته پورې. آف دی کله شي؟ ورته وایم 7 بجې پی ام دی دا آف شي. دلته راځم 7 بجې اے ام آن تر 7 بجې پی ام دا د شوي سیټ شوي وي. دا اوس اے ام به واخلو دواړه. دلته راځم اے ام پې ورسېدی. اوس ګورئ دې دا رنګ چې کوم یو ده دا چې کله موږ سره آن وي اوس خو آن ده که نه؟ دا ګورئ اتومات هغه رنګ سیټ کیږي. ګورئ آف یې کوئ دلته ګورئ آن شو. اوس ګورئ دا د 7 بجو پورې شپې ته ځان داسې عیاروي او بیا دغې ځای نه تاسو کولی شئ دا سیټ کړئ. دې دا رنګ ځکه شپې خو باید نارمل شکل سره وي. صحیح شو. واپس یې که چېرته دا مو آف کو بیا که چېرته سکیجول هم تاسو اخیستی وي کار به نه کوي. پې ورسېدی واپس راځو باک. سوال شی خو نشته دی. دې ادامه به انشاءالله مطابقي سبا وایي. سوال دا به تاسو هایډ کوئ. صحیح شو. دلته به تاسو راشئ